داغین بعد ده سورة البقرة. سورة البقرة دا مدنی سورت ته مدینه کې نازل شوی دی او مدنی او مکی دا فرقونه موږ بار بار ذکر کړی او مختصر دا چې مکی هغه سورت ته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی او مدنی هغه سورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی بیا د سورۃ البقره نازل شوی دی. دا سورت چې کوم دی دا په قران کریم کې اوږه سورت هغه د سورۃ البقره په دې کې ډېر احکام الله بیان کړي، ډېر ناشنا سورت ده. یو حدیث کې راځي البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، وی هغه کور چې د سورې بقره تلاوت پکې کیږي شیطان وته نشي ننوځي. یو حدیث کې دام راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران اوچته قوبه چې کومه ده اوچته قوبه هغه د سورت ده. په یو حدیث کې دا راځي چې ان اخذها برکه، څوک چې دا سورت والی په دې عملو کې الله ول جون برکت کوي. په دې صورت کې الله دې برکات چولې دي او د دې پرې خوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ به حسرتونه او ندامتونه کې چرمان ما د صورت ویلې مارمان ما په دې باندې ځم په وکړې ولا تستطيعها البطل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی د صورت په اهتمام سره وی او په کم کور کې ویل کېږي الله د جادونه په حفاظت کې ساتي. په حدیث کې دا مرضی چې سوره بقره او سوره ال عمران دا به د قیامت په ورځ د وریځې په شکل کې په هغه کس باندې لپاسي کم کس د دې تلاوت کړي دي او په دې باندې ځان پوه کړي د قیامت په ورځ به د سورتونه سورې به جوړ کړي په دغه انسان باندې او بیا به د الله سره د دې سړي په باره کې چې د سورت ویلې د عملي په کړه ځان به پوه کړي الله سره به دې سړي په باره کې باس کی چې الله ته وبخه او سپارش او شفاعت به وته کوي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله په دې ټکو په معنی باندې قرآن کریم کې بدی شي ډیر سورتونه راشي چې دغه په اول کې حروف مقطعات راځي. حروف مقطعات دي ته د الف لام میم ح میم طا سین میم طا سین کاف یا عین صاد یا سین طه ټول حروف مقطعات دي او د علماء اختلاف ته چې دې سمانه ده. نو بعضو کوشش کړي دې معنی راوستي ده او ډېر لري تللی دي لکه دې مهنت کړي دي چې هغه بی دلیل دی او بعضو سویلی خو صحیح خبره ده چې قرآن کریم کې څومره سورتونو په اوله کې چې حروف مقطعات راغلي د دې په معنی باندې صرف او صرف الله سبحانه وتعالی پوهیږي او دا علم الله چاته نه دی خوله. او په دې کې فائدہ ده چې الله تحدي او چیلنج د مکی مشرکانو ته ورکړي چې تاسو خدا وایي چې موږ ډیر فصیح او بلیغ خلک یو او موږ په قران باندې پویګو، موږ عفوا موږ په عربی باندې پویګو او موږ بلاغت والے او موږ فصاحت والے. نو الله په دې قران کې دا قسم ټکی راوړو او عزت سود دې معنی موږ ته بیان کړي او هغه نه بیان کړي او نه څوک بیانول شي. ولته یو سوال دی که څوک دا وایي چې اوس دا څنګه ټکی دي الف لام میم او یاسین او طه دا څه ټکی دي چې الله راوړي؟ دا عیب نه دی. که سړی وایي چې څنګه په دې څه دلیل چې دا عیب نه دی؟ دلیل پیدا دی که چرته دا عیب وي او دا کمی وي نو د مکی مشرکانو به او دا خبره به راټینګه کړې وي چې ګور ستاسو په قران کې دی خو د یو مشرک نم نه ثابت چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعنور کړي او یې په قران کې دا نقصان راويستي یې دا عیب ګڼلې. ذلك الكتاب لا ريب فيه دغه کامل کتاب دی لا ريب فيه شک نشتی پدې کې شک نشتی دا کامل کتاب دی د الله طرف نه راغلی دا یقیني کتاب دی. هدى للمتقين هدايت د پاره د متقینانو. نو قران خو هدایت د ټولو د پاره د متقین ولې ذکر کړی نو جواب دی چې متقین د دې هدایت نه فائدہ اخلي نو ذکر متقین ذکر کړی. اوس د دې متقین او صفات بیان چې رسول دي الذين يؤمنون بالغيب دا هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې ويقيمون الصلاة او پابندي د مانځ کوي ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې ورکړي دي منګ دوی ته خرج کوي.
والذین یؤمنون بما انزل الیک او داغ خلق دی چی ایمان لري پاغ سه چی نازل کړي شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او پاغ سه چی نازل کړي شوی دی مخکستانه وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې دوی یقین ساتي دا اهم خبرې دی بنیادی ایمان په غیب باندې د عقیده ده او په عقیده پسې بیا اهم مسله ويقيمون الصلاة پابندي د مانځه کوي نو دا ګوره بدني عبادت ته موږ کول دا بدني عبادت ته نو صرف بدني عبادتونه نه دي مال بم لګي و مما رزقناهم ينفقون الله کم څه چې ما غویل ورکړي دا غي نه غوي خرچم کوي دا د مؤمنانو صفات دي او دا د مؤمنانو او د اوچتو متقیانو اغه صفات دي چې الله سبحانه وتعالى بیان کړی دي الله به ورکی دوی له اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان په هدایت دي د طرف درب د دوی نه اولئک هم المفلحون او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي دوی کامیاب دي په دنیا کې او دوی کامیاب دي په آخرت کې په هدایت باندې دي الله طرف نه ګور هغه هدایت ته چې الله طرف نه هغه لار نه غلار دي چې هغه د الله طرف نه خو شي لاري او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه خو شي لاري هغه بیا هدایت ته هغه بیا نه غلار ته الله دې موږ ټول ته دغه هدایت نصیب کړي اوس د دې نه بعد د کافرانو تذکرہ کی د سورۃ پاوله کې الله سبحانه وتعالى خلق درې قسمه تقسیم کړي مسلمانان اوچت مؤمنان خالص مؤمنان بیا کافران او بیا منافقان نو اوس د کافرانو تذکرہ کوي ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي دي سواء عليهم برابر دا باغوی باندې انذرتهم ام لم تنذرون کیر ورکه تاغوی لرا یا یر نورکه غوی لرا لا یؤمنون غوی ایمان نروڑی برابر ده کته کافران یره او کته نه یره هدو ایمان نروڑی نبیدل تیو کس دا سوال کولی شي یره دا څنګه بازو کافرانو خو ایمان راوړي او الله وی دوی ایمان نروڑی نو جواب داري چې دلته مراد ضدي کافران دي کم چې زیدیان دي الله غزدیان یادي چې زیدیان کافران ایمان نه راوړي کته ول یې ورکه او کیر نه ورکه هر چی هغه کافران دي چې به کې زد او عناد نشتی نو هغه کې ډیرو چې د ایمان راوړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر وهل دي الله داغوی پزړونو او داغوی په وګونو وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی پسترګو باندې ناشنا پردي دي ولهم عذاب عظیم او د دوی د پاره لوی عذاب دی نو چې چا پزړه باندې موري او په غوګونو او پسترګو باندې پردي نو دته به حق سخ کایرش اوس د منافقانو تذکرہ کوي ها منافق هغه چې په باطن کې یو خبره او په ظاهر کې بل خبره کافر صفا کفر کوي منافق هغه چې د صفا کفر نه کوي د پزړه کې کفر ساتي او په ظاهر کې چې ما ایمان راوړې د یری دلاسه او د ډیرو نور وجود دلاسه چې هغه په خپل ځینو کې تفصیلا بیان شوی دي دلته د مقام د تفصیل نه دی ومن الناس من يقول او باز د خلقنا غسوق دي چې وي آمنا بالله وباليوم الاخر من ایمان راوړې دې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنين او حال دا چې ندي دوی ایمان ولا څنګه دوی ایمان ولا نه خو موږ ایمان راوړې مطلب دی چې دوی نه دي ایمان ولا په زړونو کې سید ظاهر کې خو چې موږ ایمان راوړې او په زړونو کې الله ایمان نشتی يخادعون الله والذين آمنوا دوی دوک کوي د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړې دي
وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره وما يشعرون او نه پوهیږي. د منافقانو دا سوچ چې زمونږ الله دوکه کو مؤمنان هم دوکه کړه الله وینا په حقیقت کې دوی د خپل ځان سره دوکه کوي. فی قلوبهم مرض فزرون د دوی کی بیماری ده بیماری د شبهات وبکیم ده او بیماری د شهوات وبکیم ده الله دې منګه ساتي. فزادهم الله مرضا بس زیاته کړي د الله بیماری د دوی د دې یا خدا جمله خبریه ده مطلب چې الله دا خبر ورکړي چې هغه د دوی په ژوند کې خاصه هغه بیماری و الله وي د منافقت هغه خو د قران د نازلېدو سره رو د دوی هغه بیماری هغه الله خډېره کړه او یا د دې خیری فزادهم الله مرضا یعنی دوی خو بیماران دي خو الله دې خ بیماران کې. ولهم عذاب أليم او د دوی د پاره دردناک عذاب دی بما كانوا يكذبون پدې وجه چې دوی همیشه دروغ وایي. وإذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزمکه کې قالوا ويدوي انما نحن مصلحون یقینا منګه اصلاح کوونکیو منګه خو جوړ جاړي والو جوړ جاړي دوی څنګه کوي یعنی مطلب چې موږ د کافرانو سره مروغه ده د مؤمنانو سره مروغه ده نو د ټولو لوی اصلاح کار خو موږ روان کړي حالانکه د ټولو لوی فسادیانو دې خبره به هلته وړه دا غزي به هلته وړه دا خو د منافقانو غټ صفت ته چغل خوري کول دروغ په دروغ قسمونه غدر او خیانت دا خو بیا عام نه خېدي چې دا په وړو منافقانو کې مشتي او غټو کې خداشتي او شتي اگر که دوی په غټ منافقت کې اخته چې هغه کفر دی ځکه چې په ځل کې دا وی ایمان نه نو دلته دوی دا خبره کوي چې منګه اصلاح والي. الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دوی خاصم هم دوی فساد کون کی دي ولكن لا يشعرون مگر دوی نه پويږي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی د خلکو نه مراد صحابه کرام دي یعنی کله چې دوی ته ویل شي چې بھئی هغه ایمان قبلی کوم چې صحابه کرام راوړی دي سه ایمان به تاسو راوړی دین دا خبره ده ساتي چې معیار د ایمان د تللو چې بھئی کم ایمان الله قبلی او کم نه قبلی هغه داري چې تب صحابه کرام ایمان ته ګوري او د دلیل په دیم دی چې ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او غوچت مؤمنان دي. قدوی بسوی قالوا نویدوی انؤمن کما آمن السفهاء ایا من ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمقلانو ګورل صحابه کرامو ته کمقلانو او دا د دوی رونه نن سبا مشتي د شیعاګان روافض او څوک چې دوی په لار روان دي او صحابه کرام به خبرې کوي نو دم د منافقت په لار روان دي او دغه منافقانو په نقش قدم دي پوخانی منافقانو صحابه کرام ته کمقلان وي او سوال داري چې ولي وته کمقلان وي نو جواب داري چې دوی د سادهګان دي وي منګه ایمان راوړل د خپل مالیم په الله قربان کو په دیني هر څه قربان کړو بچیم قربان کړو خزیم قربان کړو زمکه قربان کړو خو کمقلان دي پو خلق خوی منگیو دوی سرم زمونږ کار روان دی او د دوی سرم روان دی هر طرف ته من خلق خوشاله کړي دي ګورو صحابه کرامو ته به کمقلان وي نن سبا کوم کې چې د منافقت ته صفات شتي هغه دي دیندار خلکو ته کمقلان وي دي زمانه ته وګورو 2020 ته وګورو او د دوی د خبرو ته وګورو د دوی د مسلو ته وګورو د دوی د لباس ته وګورو د دوی د ګيري ته وګورو د دوی د عبادتونو ته وګورو خان دي پاغوي پوره نو دا صفت منافقت ته په دیندار خلکو پوره خندا کول. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خبردار یقینا دوی خاصم دوی کمقلان دی مگر دوی نپویگی. وإذا لقوا الذين آمنوا
او کله چې یوځای شي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا آمنا نو دوی منګ هم ایمان راوړی دی مؤمنانو ته دا وایي وإذا خلوا إلى شياطينهم او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو ملګرو سره چې کله به خپل منافقانو پسې لاړو یا به په یهودو پسې لاړو قالوا بوي إنا معكم منګ خو تاسو سره یو إنما نحن مستهزئون یقینا منګ ټوغې کوونکي مؤمنانو پوری یعنی دا زمونږ مؤمنانو سره چې ټوغې دي چې هغوی ته وایو مونږ ستاسو ملګري وو په الله باندې ایمان دی ایمان موږ نه راوړ هغوی پورې خاندو الله یستهزئ بهم الله ټوغې کوي دوی پورې او دا صفت د الله دی الله ټوغې کوي دوی پورې ځکه چې دوی ټوغې کړي خو د الله ټوغې داسې نه څنګه چې د انسانانو دی دلته موږ دا وایو چې الله ټوغې کوي په هغوی پورې څنګه چې د الله د شان سره ښایي او هغه به داسې په دې طریقه باندې لکه وضاحت لپاره دا خبر کو سورة الحديد کې دا خبر الله بیان کړی ده یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم په هغه ورځ باندې په آخرت کې به الله مؤمنانو له رڼا ورکړي خاص رڼا دغه رڼا په رڼا کې به د خلک په پولیس سیرات باندې وړي نو دې منافقانو له به الله ورکړي چې کله د پول دی منځ ته ورسي هغه رڼا به دوی سره ختم شي دوی به د مؤمنانو ته چغوي موږ ته صبر وکړئ موږ ځان سره واړو موږ خو ستاسو ملګري وو موږ په دنیا کې تاسو سره وو او ته کوم ځای کوي تاسو دنیا کې موږ سره دغه ټوکه دی چې الله پورې وکړه یعنی دوی خوشاله او چروته کیو او یو بل ته وکړو د قیامت پر ورځ به خوشاله جوړه په دنیا کې موږ دوکې دړکې کړې دي التبت شو د اوس په آخرت کې د مؤمنانو په صف کې ولړ اوس به جنت ته روان شو الله یې پریدي څو وخت پورې دا ولاړ شي رڼا ولم ورکی دوی خوشاله شو چې پولیس سیرات باندې وو چې پولیس سیرات تر ورسېږي هغه رڼا ته الله ختم کړه ځکه چې تل دوی ټوغې کړې وي په مؤمنانو پورې ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زیاتی دوی لرا په سرکشی د دوی کې چې پریشان وي یعنی دوی سرکشی دي الله په دې سرکشی کې پرې خو دي او خپ کې دا سرکشی ډېر شي دا حیران شوی دی پکې ګډوډ شوی دی پکې دا سزا ده الله تعالی طرف نه اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې اغستی د گمراهی په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بس ګټه ونکړه تجارت د دوی او نه دی دوی لار مندون کې مثلهم حال ددي منافقانو وذكر الله سبحانه وتعالى دو مثالونه بیانې ډیر ناشنا او دې ته په غور سره وګ کېدی ډیر ناشنا مثالونه الله بیانې د منافقانو هغه حال د ډیر وضاحت پر الله دا خبره بیانې یو مثال د ور دی او دوی مثال د اوبو دی مثلهم حال ددي منافقانو كمثل الذي استوقد نارا پشان د حال دا غچا دی چې بل کړي ور فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کیدا ور غس چې چا پیری دا غینا ذهب الله بنورهم نبوزي الله رڼا د دوی وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدي دوی پتیرو کې چې هیڅ نه ویني دا ولنی مثال دی الله د منافقانو ذکر کړي حاصل دی ما تفسوی چې موږ تفصیل نشو کولای خو صرف د وضاحت لپاره دا خبره ته کو چې ترجمه هوش خو بیا هم ډیر ملګری به پوښي نه چې دې څه مطلب دی نو حاصل دی ولنی مثال دا شو الله وی د دوی حال په شان د حال دا غچا دی چې بل کړي دی ور او چې کله دی ور د هر څه رڼا کړو خو شای کی یو غرنا ته الله بوتلو په تیار کې پاتې شو څه مطلب دی مطلب دی دا دی چې دی منافقانو ته چې کله دین راغی ایمان مخه ته راغی قران راغی نو دوی په ظاهر کې ورننه وته په ظاهر کې هغه وی کنه ایتونه موږ سره مخې تیر شو چې موږ په الله باندې ایمان دي نو هغه رڼا یې سنسه حاصل کړه هغه سړی ور لګولای کنه دوی ته هغه رڼا میلاو شو ها
حق او پیجندو پیغمبر وته مخکاره شو قران وته مخکاره شو خو الله تی بیا غرنا واغستا ولی تی غرنا الله واغستا ځکه چې دوی د زړه ایمان نو راوړي د دې تاسو ته خوري مسله بیان کوم ډیر خو به پوښي ګوره کله چې یو سړی ور بلکی او هغه ته ناسي یا پیسه پخې یا وجدي د پاره مور بل کړي چې ګرم شي دی ور د بلور د پاره بیا ماده پکار بار بار بوتل لرګي دی او کله لرګي نه دی نو د ور بستا مړ شي بیا د ایمان دي سینه دی لکه بعض خلکو هغه جذباتي ایمان لکه یو وخت کې جذباتو کې راشي بس زبدا چې کومه او بیا هغه الذي اعطى قليلا واكد بس لګ دینداریو کې بیا بند شي وجه سده ما تاسو خبرو کړ کنه چې ورته ولګو اوس بلرګي دي په مخه بلرګي دي یعنی دا ور بدنه مرشي نو منافقانو صرف په ظاهر کې ایمان راوړو نور خو به مخ کې عبادت نو تقوا نو د الله نه ير نو جهادونه نو نور عبادت نو غرنه الله سکړه هغه ته مړکړه نو ذکر لوي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون الله په دې سي تیرو کې پرې خو دوی چې دوی ته به هیڅ نه ښکاري صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کان دی چاړه ګان دی لاند دی ندی نرا ګرځي کان دی چاړه ګان دی لاند دی مطلب دا نه چې دوی غوګونه استرګي دا کار نه کې مطلب دا چې سید استرګي مشتي غوګونه مشتي جبه مشته خو حق د پاره نه استعماليږي د هرڅه فهم لا يرجعون دوی نرا ګرځي دی حق ته یا نرا ګرځي دغه تیرون رڼاته ودوی مثال او كصيب من السماء یا مثال د دوی پشان د ډیر باران دی د برنا السمان مراد دلته برا ان د برنا چې ډیر بار صيب عربی کې ډیر تیز باران ته وي حدیثي باران دی فيه ظلمات ورعد وبرق چې پاغي کې تیارې ګړزارې او برېښناي دا ډیر تیز باراني چې د دریونه خبرې پکې د نه تیری پکې ډيري ګړزارې پکې ډيري او برېښنامي يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق دوی گدی ګوتې خپلې په خپلو غوږونو کې د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه ګوتې کې خو دې په غوږونو کې د دې تندر نه یریږي چې د تندر روان دی دا هو مونږ مړ کی والله محيط بالكافرين او الله راګیرون کې دي کافرانو لرا يكاد البرق يخطف ابصارهم نجديد برېښنا چې وتختی نظرونه د دوی اوس د دې مثال څه مطلب دی د وبو د مثال نه حاصل د دې مثال مو اوري تفصیل باندې کو صرف مختصر حاصل به بیان کو هغه دی چې یو سړی دی روان دی او تیز باران راګیر کړی دی چې پای کې تیارم ده ګړزار دی برېښنا ده نو دی به څنګه پریشان او څنګه په یره کې وي دغه شان حال دی د دې منافقانو د قران سره نو ګور الله وی باران راورید باران د کم ځای راځي د برین راځي دغه شان د قران د برین راځي خا الله وی په باران کې څه ده ګړزار دی تیار ده پکې او برېښنا پکې ده نو دغه شان په دې قران کې بعض احکام دي چې هغه ډېر سخت دي د جهاد مسله پکې ده نور سخت عبادتونه پکې الله باز ذکر کړي نو چې کله دا قسم احکام نازلېږي نو په دوی باندې به د یری حالات په منافقانو باندې یکاد البرق یخطف ابصارهم نجدید چې برېښنا وتختی نظرونه د دوی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی دغه مثال سره تعلق ساتي چې الله وی د قران دومره واضح کتاب دی او دومره روخانه کتاب دی چې نږدې ده چې د دې د برېښنا نه د منافقان متاثر شي ایمان راوړي نږدې ده چې دوی ایمان راوړي یا مطلب دا چې نږدې ده چې دا برېښنا به د دوی حقیقت راښکاره کړي دا برېښنا دومره تیز لري چې دوی حقیقت بخکاره کی یا دوی نظرونه به ختم کی حال ګوره دوی ته كلما اضاء لهم مشوا فيه هر کله چې رڼاو کې دغه برېښنا دوی ته نو دوی زیپاغي کی واذا اظلم عليهم قاموا او کله چې تیار کی په دوی باندې نو ودریږي
مطلب د دې سره چې کله برېښنا شي دوی روان شي تیاره شي به ودرېږي مطلب چې کله دوی ته په اسلام کې څه فایده ښکاري نو بیا دین مني او چې کله پکې سخت احکام راشي او د دوی پکې فایده ظاهري نه ښکاري نو بیا دین نه مني دا د منافقانو حال ولو شاء الله او کچری وغواړي الله لذهب بسمعهم وابصارهم نو بولی به الله غوګونه د دوی او سترګې د دوی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شي باندې قدرت والده درې ډلې ذکر شوي کافران منافقان مؤمنان و دریونو ډلو ته आवाज دی یا ایها الناس خلقوا اعبدوا ربکم بندگیو کی د خپل رب الذي خلقکم اغزات چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او کسان چې تاسو نه مخکیو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ ولید الله بندگی وکړو ځکه چې الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي او دغه شان دام د الله د قدرت نه خېږي کوم چې رواني د دې د الله د عبادت حقدار دي الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزات چې ګرځولې د تاسو د پاره زمکا خوره والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء او را لګلی دی د بری نوبا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بشرو باسی پدی باندې د میوه او غلونا رزقا لكم د پارا د خوراک تاسو فلا تجعلوا لله اندادا بس مگر زوی د الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پویږئ و چې دومره اوچت رب دی هغه سره شریکان بیا ولې جوړوي الله او الله خلک ته پته چې دا کارونه زکومه او دا د الله طاقت او قدرت دی نو چې الله طاقت او قدرت ته معلوم دی او بیا هم ته دغه سره شریکان جوړه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کچرت تاسو په شکی دا کتاب نه چې منګ را لګل دې په خپل بنده قران ته اشاره ده کچرت تاسو د قران په باره کې شک کوي فاتو بسوره من مثله نراول یو سورت پشان د قران الله سه ناشنا چیلنج ور کړی دی یو سورت راوړي د قران پشان نه چا راوړي دی نه به راوړي وادعوا شهداءكم من دون الله او راوغواړي خپل مددګاران سوا د الله نه کم نور معبودان چې ستاسو دی الله وی باطل معبودان کم چې ستاسو بوتان دي کوم ته چې تاسو را مدد شوی هغه ته سره موازو کوي هغه هم راوغواړي ان كنتم صادقين کچرت تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا بس کچری دا کار تاسو ونکو ولن تفعلوا او چری کولې نشي فاتقوا النار نو بس ویریږي دا غورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغي خلقو کانی دي اعدت للكافرين تیر شوی دی د کافرانو د پاره وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار چې بشک د دوی د پاره جنتونه دي چې بهيږي بلاندې دا غین ولي كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر کله چې ورکړي شي دوی ته دا غین سمي و د پاره د خوراک جنتیانو ته چې کله میور ورکړي شي قالوا ويباغي هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه سړي چې را کړی شي او موږ ته مخکې د دینه
ای څه مطلب چې مخکې دین نه کړی شو، یعنی دا میوي د جنت ته خون به جدای او په شکل کې به یو شی. نو اوس یو سړی له په جنت کې کیله ورته ورکړی شو، کیله وخوړه، د هغې یو شان خوند دی، بیا بله راواغسته بله یې خوړه، د هغې بل شان خوند دی، دا خو لږ ساعت مخکې ما خوړلی او خوند د هغې بدل و د دې بدل. یا مطلب د دې دا دی چې کله دوی د دنیا کې ولا آخرت کې ولا میوې ورکړی شي، نو دوی به دا وایي چې دا خو موږ په دنیا کې هم خوړلی وی، خو د هغې خوند خو داسې نه و لکه څنګه چې دا دی. نو ځکه دا خبره یاد ساتئ چې په دنیا کې چې څومره میوې دي او په جنت کې چې کومې میوې دي، د بعضو میوو بیا په نوم کې صرف مشابهت دی، لکه انګور په دنیا کې هم دی، انګور په آخرت کې هم دی. دغه شان کیله په دنیا کې هم ده، کیله په آخرت کې، دنیا کې کجوره په آخرت کې هم شته، خو صرف نوم یو شان دی، نور خوند، رنگ، بین، مزه دا به جدای. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، او راوڑے بشی دوی تا دا رزق چی پشان دا غرزق بی، یا او راوڑے بشی دوی تا دا رزق چی پشان دا دنیا دا میوو بی، دا دنیا دا میوو پشان بی، و نور خون بی بدلی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، او د دوی د پاره به په دې جنتونو کې بیبیانې پاکې کړې شوي، یعنی پاکې به د بیماریانو نه، د حیض نه، د نورو ګندګیانو نه به بالکل پاکي. وهم فیها خالدون، او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه وي. څه ناشنا نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی ورکی جنتیانو ته، یعنی زیره د مؤمنانو د پاره دی چې الله به دوی له دغه جنت ورکی. په پای کې الله سبحانه وتعالی سلور قسم نعمتونه ذکر کړي چې جنت کې به دوی ته ملاويږي په سلورو طریقو سره. اوسېدو ځای به کمی وي، جنات کورونه شو، رزقو د خوراک شو، بیبیانې ملګری شوې، خالدون د همیشه د پاره به. نو څومره اوچت جنت ته په دې مختصر یو آیت کې الله سبحانه وتعالی ناشنا نعمتونه ذکر کړو چې هغه الله جنتیانو ته ورکوي. رب العالمین دې دغه نعمتونه ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. او دا فائدې دې ساتي چې په دې مبارکه میاشت کې دعاګانې د الله سبحانه وتعالی نه ډېرې غواړي، ځکه چې د روژتي انسان دعا هغه الله سبحانه وتعالی قبلوي، خصوصا هغه وخت کې چې کله د نور ډوبېدو ته لږ وخت پاتې شي، دا ډېر قیمتي وخت دی، ډېر اوچت وخت دی. نو په دې وختونو کې د خپل وخت د عبادت سره تیروي او به دعاګانې ډېر غواړي. دا قسمه جنتونه دي، نو په دې مبارک میاشت کې به د دعاګانې د الله نه غواړي چې الله موږ له دغه جنتونو کې برخه راکړي. ان الله لا يستحي، یقینا الله حیا نکي، ان يضرب مثلا ما بعوضا، د دین چې بیان کی یو مثال د ماشی، فما فوقها یا داغینا برا. کله چې الله سبحانه وتعالی د مثالونه بیان کړو، مفسرین دا خبره لیکي د منافقانو د دوه مثالونه چې کله بیان شونه، مشرکانو اعتراض وکړي چې دا څنګه کتاب دی چې بده کې مثالونه بیانې. الله سبحانه وتعالی اعتراض وکړي چې نه زه خو مثالونه بیانوم. خدای مثال بیانول خو عیب نه دی، بلکې دا خو کمال دی. الله سبحانه وتعالی غواړي دی چې د بندگان په دې کتاب باندې پوه شي، نو په قسمه قسم طریقو سره د مخلوق پوه کوي په خپل کتاب باندې. نو د هغوی د پوه کولو دپاره په دې قرآن کې مثالونه بیان کړي دي. مثال د عنکبوت د جولای بیان کړی، دلته اوس مثال الله وایي زه د ماشي مثالونه بیانوم، د مچ الله بیان کړی، د سپي تذکره الله کړې ده، د خر تذکره کړې ده، د ړوند تذکره کړې ده، یعنی قسمه قسم طریقو سره الله مثالونه بیان کړي. څه دپاره؟ د وضاحت دپاره. الله وایي زه خو په ماشي باندې مثال بیانوم، په دې کې خو الله وایي زه حیا نه کوم. د دې نه دا فایده هم راووته چې ګوره الله حق بیانولو کې حیا نه کوي، ته هم په حق بیانولو کې حیا نه کوي. فما فوقها، ماشي یا د ماشي نه بره. ماشي نه بره څه مطلب دی؟ یعنی الله وایي که د دې ماشي مثال هم بیانوم او د دې ماشي نه وړوکي که څه شی په دې الله وایي مثال بیانوم، یا مطلب دی چې د ماشي نه که لږ ډېرې اوچتي یا د ماشي د پاسه وزري داغه الله وایي زه د دې مثال هم بیانوم. خو د ماشي د وزر مثال په کوم ځای کې دی؟ ذهن کې د ماشي د وزر مثال الله سبحانه وتعالی
دلته الله عزت د ماشي مثال بیانوم او د هغې د پاسه د وزر. نو یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې د دنیا چې کومه ده دا د الله په نزد د ماشي د وزر امر قیمتونه لري. هلته ګوره د ماشي د وزر تذکره راغلی. نو دا قسمه خبرې په قرآن کې په حدیث کې دي د پر راغلي د ډېر وضاحت لپاره چې دا خلک پوه شي او په دې مسله باندې د دوی ذهن کولاو شي. فاما الذين امنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړي دي فيعلمون انه الحق من ربهم ناغوی پویږي چې بشک دا مثال حق دی د طرف د رب دا غوینا. مؤمنان دا قصې نه کوي چې ولې الله د ماشي مثال ذکر کو ولې الله د مچ مثال ذکر کو، نه د مؤمنانو کار د ایمان راوړي. واما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فيقولون ويغوي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې سي راځ کړي د الله په دې مثال بیانولو سره. کافران دا ته پوښتنه شروع کی الله ولې دا مثال بیان کو، ولې د ماشي تذکره وکړه او ولې د مچ تذکره وکړه، غوی دا خبرې شروع کی. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا گمراه کوي په دې سره ډیر خلک او هدایت کوي په دې سره ډیر ته. وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کوي په دې سره مگر نافرمان خلق. اوس دې نافرمان خلقو د فاسقانو صفات الله بیانې. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا خلق دي چې ماتي لوز د الله ورستو د مضبوط والي دا غینا. یعنی ګور دوی هغه لوزونه ماتي کوم چې الله سره کړی لکه توحید لوز ماتي دا خو فطری لوز دی دا دوی ماتي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پریکي هغه شی چې حکم کړی دی الله باغی چې یو دکړي شي. یعنی الله چې د کوم شی د یو ځای کول حکم کړی دی نو دوی څه کوي هغه شی پریکي. لکه مثال الله د صله رحمي امر کړی چې رښتې دا د یو بل سره جوړ کوي، رښتې د یو بل سره وساتي، دوی هغه رښتې هغه دوی پرې کوي. د مور پلار خدمت ته دوی نه کوي، د بچو او د خزو او د مخلوق سره احسان دا دوی نه کوي. دا ټول په دې کې د نه راغلي. ويفسدون في الارض او فسادون کوي دوی په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دي. كيف تكفرون بالله سنگ کفر کوي تاسو په الله باندې وكنتم امواتا او وي تاسو مړه فاحياكم الله رجون ذکرې. یعنی تاسو نشوي الله دنیا ته راوستي ثم يميتكم بیا بوجنی تاسو ثم يحييكم بیا بتاسو راجون ذکرې ثم إليه ترجعون بیا بدی الله تا ټول ګرځولې کیږي تاسو ټول بیا الله ته واپس کیږي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص الله غزاد چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره هغه چې پزمکه کې دي ټول. تر الله رحم دې په دې زمکه کې ګوره څومره نعمتونه دي څومره مخلوقات دي چې هغه الله زموږ د پاره مسخر کړي زموږ د فائدو د پاره. ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه الله اسمان ته فسواهن 7 سماوات بس برابر جوړ کړل واسمانونه وهو بكل شيء عليم او هغه الله پارشي باندې پوهه دی. ګور الله د ځمکې تذکره وکړه د اسمانونو وکړه چې ځمکه ما پیدا کړه اسمانونه می پیدا کړه. اوس یو خلیفہ په کار دی چې دلته خوشي ګر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې وی ربستا ملائکو ته إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یقینا ز پیدا کون کې ام په ځمکه کې یو باچا
خلیفہ مطلب یعنی بادشاہ زه خلیفہ پیدا کوم. الله سبحانه وتعالى دا شرف او دا خلافت او دا مقام انسان لورکو چې آدم علیہ السلام دې د پاره پیدا کو. قالوا يغوي اتجعل فيها من يفسد فيها آیت پیدا کې پدې کې هغه څوک چې فساد بکې پدې زمکه کې ويسفك الدماء او توي بويني پنا حقا. ملائکه دوی چې الله ته انسان پیدا کړي خو بوینی توي اب فساد کې خب ملائکه ته څنګه پته ولګیدا نو وجداد چې د انسان د قسمه قسم خاورې نه پیدا کړی شوی دی. یعنی الله دې یو قسمه خاورې نه پیدا کړي سره سپینه تور دي خاورې نه پیدا. نو څنګه چې دا خاور ټوله یو شان نه ده نو ملائکه ته پته و چې انسانانو طبيعتونه ټول یو شان نه یا دا چې په دې زمکه کې مخ کې پیریانو سیدو هغه ډیر فسادونه کړو او دیو بل سره جنگونه کړو او ډیر جاخي هغه په دې زمکه باندې جوړی کړی. نو ملائکه دا وی چې هغه د جاخي کړی دی بیا خو دوی هم کوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او من پاکی وایو سره د صفاتونو استا ونقدس لك او من پاکی وایو استا د ذات. نسبح تسبیح مطلب پاکی د صفاتو سره پاکی د الله د صفاتو د الله د شان بحمدك سره د استعین داغه د صفات داغه ونقدس دلته پاکی د ذات الله شو. قالوا يلا إني أعلم ما لا تعلمون زپویګم پاغه چې تاسو پې نه پویږئ. دلیل له پدې باندې چې علم الغیب د ملائکه سره نو بیا څنګه یو عام انسان سره دی بیا علم الغیب د صرف خاص د الله سره دی. وعلم آدم الأسماء كلها او تعلیم ورکو الله آدم علیہ السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. د شیزونه سو د ژوند تیرولو سامان چې کوم دی په دنیا کې الله سبحانه وتعالی د دې ټول نومونه آدم علیہ السلام ته خورو. ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړل دغه شیزونه ملائکه ته. فقال بسوي الله أنبئوني بأسماء هؤلاء خبر را کیماتا پنومنو د دې شوزونو ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی. تاسو دا وایي چې موږ د آدم علیه السلام نه غوړو کچرته تاسو رښتینی الله وي ماته دې شیزونو نومونه وخایزه. قالوا يا غوي سبحانك باكدا استاد فارا لا علم لنا إلا ما علمتنا هیڅ علم نشتی منګ ته مگر هغه چې تا منګ ته پوهه راکړې ده. انك انت العليم الحكيم یقینا ته پوهه په هر څه او حکمت والی. قالوا يا الله يا آدم اي آدم انبئهم بأسمائهم خبر ورک دوی ته پنومونو د دې شیزونو. فلما انبأهم بأسمائهم نو هر کله چې هغه خبر ورکو هغوی ته پنومونو د دې شیزونو آدم علیہ السلام هغه ټول نومونه ملائکه ته وی. قالوا يا الله ألم أقل لكم أينوي لما تاسوتا إني أعلم غيب السماوات والأرض چې بشکزا پویګم په پټو شیزونو د اسمانونو او د ځمکې. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او پویګم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم او کله چې وی منګه ملائکه ته سجده وکي آدم علیہ السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ټولو سوا د ابلیس نه. ظالم سجده ورکړه. دا فائدې د ساتي د عوامو کې دا خبره مشهور دي چې دا ابلیس د ملائکه استادو دا غلطه خبره ده. ابلیس د ملائکه استاد نه دی. ابلیس خو د ملائکه سره اوسېدو
د ډیر وخت نه پاسمانونو کې ځکه هغه د خطاب کې دل نه راغی نو خو د پیریانو نه دی چې هغه د اور نه پیدا دي او ملائک ډیر اوچت مخلوق دی د الله چې هغوی د الله نافرماني نه کوي نو دغه اوچت مخلوق استاذ دی څنګه شو نو بعض وایي چې د اویا زره کاله د ملائکو استاذ پاتې شوی د ټولې سي منګړت او بې سند خبرې دي خدولې سجده ونه کړه ابا واستكبر انکار وکړو ځانې لوی وګڼو دا تکبر او حسد نه دا سړی تباه کوي نو ګوره د څه د لاسه ابلیس تباه شو د تکبر د لاسه او د حسد د لاسه حسد یې وکړو دغه سره د آدم علیه السلام سره چې دا اوس وګوره انسان دی او د خټې نه پیدا دی او دې دومره چې دی مخکې شو او دته به زه سجده کوم تکبر یې وکړو زه د اور نه پیدا او د خټې نه پیدا نو څنګه هغه مخلوق چې د اور نه پیدا دی هغه به سجده کوي هغه چاته چې د خټې نه پیدا دی نو ځکه ځان د تکبر او د حسد نه لرې ساتي وكان من الكافرين ود كافراننا د الله په علم کې خو دی ود کافرانو وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو من آدم أسيقتا وببستا فجنتك وكلا منها رغدا حيث شئتما أو خراك ويددين براخ كم زيك جساس وخي ولا تقربا هذه الشجرة أو من يجديك قيدي ونتا فتكونا من الظالمين نو بشی بتاسو د ظالمانو نه دا یو نو پته نشي چې رسونه و از د دې وضاحت په صحیح سند سره نه دی راغلی خو دومره دی چې دا یو نو یو امتحانو الله په آدم علیه السلام راوستو په بی هوا باندې چې تاسو به دی ونی ته نه نږدې کی فازلهما الشيطان عنها نوخوا ولدادوان شیطان داغینا فأخرجهما مما كان فيه بسوي وستل دوان داغ نعمتنا چې ودوی پاغي کی شیطان د دوانو خو ول دا ونی د خوراک دلاس او را بشي سوره اعراف کې چې دوت قسمونه وکړو دی ابلیس ودا ونه ګوره هغه ونه د کده تاسو خوړنو د همیشه د پاره به تاسو پاتې شي د همیشه د پاره به بچي او دې قسمونو چې دینو آدم علیہ السلام بیا په یقینو کو دې قسم د لاسه د الله نوم او تواغستو او مؤمن ته چې الله نوم واخلینو هغه به یقین کوي الغرض دا چې الله دلته وی چې دوی د نعمتونو نه راوستو په کوم نعمتونو کې چې دا دوانو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او منګوي کو شیطان سباستا سبد بازو د پارا دشمنانی یعنی پیریان یا خو مطلب دی چې پیریان او د انسانانو په دشمنی په دنیا کې لکه څنګه تاسو لیدلی کنه باز پیریان راشي د انسانان تنګي الله ته وایي چې تاسو له دشمنی روان یا مطلب دی چې د انسانانو په یو بل سره دشمنیانی رواني په دنیا کې ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين او ستاسو د بار بزمکه کې زید او سیدو به او فائدې به تر یو وخت پوری ویل دی الله دني دی جمیشه د پاره په دنیا کې ډډ ولګو صرف پیسې او دنیا ته کارو نه لوي دی وخت پوری په دنیا کې بیا بزید فتلقى آدم من ربه كلمات بس ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو خبري فتاب علينا الله مهرباني وکړه باغ باندې انه هو التواب الرحيم یقینا الله ډیر توبه قبلونکه مهربان دی باز یو منګړت حدیث پیش کیوي وی آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه وروتنو دی عرش ته وکړو الله په عرش باندې لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې یا الله د دې کس د نوم د برکت او د سړی ته وسیله کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تیاد کوم محمد صلی الله علیه وسلم د دې د لاسمه وبخه والله ته څنګه پته ولګی چې نوم دې ذکر نو ما ته پته بدی ولګی چې د اوچت سړی چې راغلی نه دی او نو په عرش لیکلی شي نو الله وبخو نو دا خبرې دي چې آدم علیه السلام کړي دا په من غړت او موضوع روایت کې راغلي دروغ دي دا
په دې قرآن کې الله بیان کړي په سورة اعراف کې براشي ان شاء الله الله کلمات ذکر کړي دا خبرې سوي وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله موږ د خپل ځانونو سره ظلم کړی دی کته ونه بخلو نو موږ به تاوانیان شو الله په رحم وکړو قلنا اهبطوا منها جميعا منگوی کشی دا دی جنتنا فإما يأتینکم منی هدا بس کچرت راشی تاسو تزماد طرفنا هدایت فمن تبع هدای نچاچی تابداری اکر زماد هدایت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبيه سير باغوي باندي او نباغوي غم جنكي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر کړي دي په الله باندې او دروغجني ګڼلي دي آیتونه زمن اولئک اصحاب النار دا کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی بپدی کی همیشه دا 9 نمبر آیت باندې د خپل درس نه ودرو او په دې باندې به اکتفا وکړو